کتاب ریاض صالحین یوصلو درسلیختم نمبر باب شروع کی باب استحباب المصافحة عند اللقاء باب د فبارد دی کې چې د ملاقات په وخت کې لاس ملاول دا سنت عمل دی وبشاشة الوجه او د ملاقات په وخت کې خپل مخ او تندې دا کلا وهل په کلا او تندې باندې چا سره ملاقات کول دا سنت عمل دی وتقبيل يد الرجل الصالح او د نیک عمل سړي لاس چپول وتقبيل ولده شفقة او دغه شانته وتقبيل ولده شفقة او دغه شانته خپل بچي هغه د رحم او د شفقت د وجنه هغه د شانته چپ کول ومعانقه القادم من سفر وكراهيه الانحناء او د سفرنا یو راتلون کې کسته ستا غاړه ور کول دا جایز دي او د شانته انحناء کول او سر ته ټټول دا مکروه دي یان دا ډېر خسته باب د ډېر مسائل بدی کی دي دغه شانته یعنی باب مقصد د لاس مل اول په ملاقات په وخت کې او دغه شانته تندې کلا وهل د راتلون کې کس ځان خودل چې ستا په ملاقات باندې ستا پر اتک باندې زه خوشاله شوم او لاس دغه شانته چپ کول د نیکمل سړي دا مسله د سیده چې نیکمل سړي لاس چپ کول د مور پلار لاس چپ کول د احترام د وجنه د عالم لاس چپ کول د احترام د وجنه دا جایز دي خو دې به سړی عادت نه جوړي چې به سړی بار بار هغه دغه کو نه راوځي او نه وځي بس لاسونه چپ کوي نو داسې به کار نه ده ډېره به عادت سړی نه جوړي کله کله یعنې دا کول دا په کار دی که سړی وکړي د احترام د وجنه دا جایز دي بالکل ټیک ده او دغه شانته یو راتلونکي سړی د لرې سفر نه راشي غاړه سړی ورکي ټیک ده دا حدیثونه به ان شاء الله په دې باب کې راشي اما بار بار غاړه ملاول دا ټیک نه ده لاس ملاول دا ډېر بهترین عمل دی او د سلام په وخت کې دغه شانته د ملاقات په وخت کې سړی انحناء کوي اثر کته کوي سړی ځنه عادت تر سبا ډېر خلک دا کوي لاس نه باندې کیږي او سره متکته کی دا بالکل ګوره مکروه عمل دی حرام دی نارو دا کول نه دی پکار سجده خو په طریقه اوله سره حرام ده سړی به کې بیخي سجده وکي تاسو به ګوره ځنې وخت کې به مسلمان به تاسو ګوره چې خپل مشر یا دینی مشری یا دغه شان سیاسی مشری هغه ته په حقوق کې پریوزو هغه دغه شان ته سجده وته وکي دا بالکل حرام نه ناروا دي د یمن نه دغه شان یا د شام نه معاذ بن جبل نه راغی نبی صلی الله علیه وسلم خواته اې د الله پیغمبر ما دغه خلک هغه دینی رهبران او مشران ولیدل بادشاهان ولیدل چې خلک هغه ته سجدي کوي خپل مشران وته د الله پیغمبر ته ډیر حقداري ته ډیر یو عظیم انسان ته ډیر حقداري چې تا ته سجده وکړي شي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلا كنت امرا لاحد ان يسجد کچرته ما یو کس ته حکم کولې چې هغه یو کس ته سجده وکړي نو ما بس زنانه ته او خځه ته حکم کړی وي چې تخپل خاوند ته سجده کوا خاوند ته سجده کوي چې خاوند حق دا په زنانه باندې او په خپل خځه باندې ډیر زیات دی یعنی سجده بالکل منع راغلی دی حنابه یو سره د ملاقات په وخت کې دا یو انسان ته نه کوي دا بالکل حرام ناروا عمل دی اما آدم علیه السلام ته چې ملائکه سجده کړی دا یو خدای چې هغه الله حکم الله او ته دا وکړه چې الله څه هغه سړی کوي الله حکم او هغه سجده ته هغه تعبدي نه و هغه احترام او تقدير لآدم علیه السلام هغه د آدم علیه السلام د احترام د وجنه او د هغه د عزت د وجنه یوسف علیه السلام ته خپل ورونو وکړه هغه سجده د هغه په شریعت کې جایز او هغه د احترام د وجنه او وکړه د عبادت او تعبدي سجده غنوا بلکې د احترام د وجنه او وکړه زموږ شریعت موږ د دینه منع کړی سجده خو بالکل حرام ناروا ده خو ډیر زیات قبیح عمل دی اما په سلام کې د ملاقات په وخت کې سر کته کول دا بالکل ناجایز دي دا نه دي کول پکار اول حديث عن ابي الخطاب قتاده قال قلت لانس رضي الله عنه ابو الخطاب قتاده رحمه الله دا قتاده ابن دعامه السدوسي دا د تابعین یو چت عالم دی
دا وی ما انس رضی الله عنه ویلا اكانت المصافحه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا د لاسونو ملاول مصافحه او د لاسونو ملاول او په لاسونو سره استړمی شي کول او سلام چول آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو عادتو د هغه په وخت کې داو هغه ته قال نعم هغه ته وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام با د استړمی شي په وخت کې د سلام په د ملاقات په وخت کې یو بل څه کول لاسونه دا باور کول دا روایت د بخاری دی دا دوه نمبر روایت وان انس رضی الله عنه انس نه وی چې هغه روایت قال دا وی لما جاء اهل اليمن ويمن ولا تكل راغلل يمن ولا چې د اشعريين قبيله او بدی کې ابو موسی الاشعري رضی الله عنه هم پکېو دی کې ځینې خلک ایمان نه وړو اسلام قبول کړو دوی مدینه ته راغلل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویلا قد جاءكم اهل اليمن اے مومنانو مسلمانانو یقینا تاسو د یمن ولا روان دي یمن ولا تاسو راځي وهم اول من جاء بالمصافحه او دا یمن ولا هغه خلک دي چې اول دا هغه خلکونه دي چې دوی دغه شانته مصافحه کوي او لاس ملاول استړمی شي په وخت کې وهم اول من جاء بالمصافحه په دې روایت کې روایت د ابو داود دی په دې روایت کې دا دي چې دا الفاظ وهم اول من جاء بالمصافحه دا الفاظ انس زمودي يعني د الله پیغمبر حدیث دا او الفاظ دا دي قد جاءكم اهل اليمن اے مومنانو مسلمانانو تاسو ته د یمن والا را روان دي او دا الفاظ په دې حدیث کې دا انس زمودي چې وهم اول من جاء بالمصافحه چې دا د یمن والا اول هغه خلک دي چې هغه په لاس ملاول سره څنګه استړمی شي کوي او نور روایتونو کې د الفاظ د الله پیغمبر دي دا ورنه خلک دي چې کله استړمی شي کوي یعنی دوی سره استړمی شي په وخت کې لاس ملاوي او د استړمی شي په وخت کې لاس ملاول ډېر زیات فضایل د مخکې ذکر شو خو دغه دریم حدیث دی برا ابن عازب رضی الله عنه رقل له او روایت ته چاغوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان ندی دو مؤمنان مسلمانان چې دوی کله ملاویږي او فیتصافحان یو بل سره لاس ملاوي د استړمی شي په وخت کې او د سلام په وخت کې الا غفر لهما قبل ان يفترقا دې دوا چې کله لاس ملاو کی او ملاقات په وخت کې نو مگر دې دواړو ته د دې دواړو د جداینا مخکې چې دا دواړه سره جدا شي الله دغه شان دې دواړو ته د الله طرفنا بخره د ټولو ګناهونو وکړي څونه آسان عمل دی او څومره لوی هغه امتیاز او څومره لوی دغه شان اجر په الله تعالی ورکړي بل روایت کې روایت د بیهقی د شعب ایمان کې ذکر کړی دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مؤمنان مسلمانان دوه مؤمنان سره ملاوش او هغه دوه سره لاس ملاوي ويتحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها ويدغه دوه مؤمنان مسلمانان نو ګناهونه رجيږي دا چې رجيږي دوه مؤمنان مسلمانان ګناهونه چې دغه لکه څنګه چې دی وچی او دغه شانته وچی ورنه دغه ونی هغه وچی پانی باندې تیز باد راشي ایو رسول د کور کې دغه ډېر پانی هغه رجیږي او رواني تویږي او لیږي دغه شان دوه مؤمنانو مسلمانانو سګيږي هغه دغه شان د ګناهونو ترجیږي خو مؤمنانو ورته یو خبره ته توجه وکړه دا چې دا لاس ملاول دا د محبت د وجه نه ګوره اپړونو کې اخلاص وکړي دا سینه ډېر خلک داسي وي چې ډونو کې غړ ګټي یو بل ته پرتی اخلاص پکې نه هغه لاس چې ملاوي هغه یو رنگ د وجه نه ملاوي نه بلکې د ودی کې معنی دار چې کله مؤمنان مسلمانان هغه د اخلاص په بنیاد هغه د محبت په بنیاد هغه د شفقت په بنیاد کڅ شوی دی یو بل تر تیر دله په بنیاد باندې هغه یو بل تر رسول ورکی چې ستاسو ملاقات خوشاله شوم او بل مسلمان دا وي ستاسو ملاقات خوشاله شوم زما استاد چې څه وی دی ورغه څه نشته دی داغه د کور کلی خبرو ته هیڅ قسم ارزښت نشته دی ما تارونه نو الله درځي مؤمنانو ګناهونه څخه راځي الله زموږ